چې هغه مین ځای له ورسېده ورته یې چې بچیه ما بېګا خوب ولیدو چې زه تا حلالوم الله راته وایي چې بچی حلال کا فانظر ماذا ترى ای د ما بچیا تا څه رایه ده حلال دې کم او که نه الله وایي چې حلال کا تا څه رایه ده قربان شم د اسماعیل علیه السلام د هغې خوږو خبرو نه چې ورته وایي قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین اے پلارا تا ته چې د کومې خبرې حکم شوی دی د پیغمبر خوب دا په حقیقت کې د الله طرف نه پیغام وي او وحی وي دروغ نه وي چې الله تا ته څه ویلی دي همغه شی وکړه زه به همیشه دپاره تا ته ګردن نهاد وم او زه به صابرانو نه وم زه به هېڅکله د الله په حکم کې تا مختورن نه کم او رکاوټ به جوړ نه شم خو پلاره چې حلالۍ مې یو څو وصیتونه مې واوره اول نمبر دا چې کله ما حلالۍ نو خپلې سترګې پټې کا او په کپړه باندې وتړه هسې نه چې د پلار شفقت د الله په حکم باندې غالب را نشي یا د بچی شفقت چې دی دا د الله په حکم باندې غالب را نشي هسې نه چې د ما د وجې نه د الله په حکم کې کوتاهي را نشي دویم دا پلاره چې حلالۍ مې چاړو کې ختیره کا چې د الله حکم کې تاخیر او رستوالی را نشي او دریم نمبر دا اے پلاره کله چې ما حلالوي نو ما پښې او لاسونه ټینګ ټینګ وتړه د دې دپاره چې زه لاس خپې ونه خوځوم د الله په حکم کې چېرته کمی او تنقیص را نشي او بل وصیت مې دا دی پلاره چې کله ما حلال کې نو د ما دا قمیص مبارک په وینو باندې ککړ مور مبارک د مال یوسا او ورته ووایه چې هغه اسماعیل نن د الله په حکم باندې خپل ځان قربان کړو ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي سیده بچیا سترګې وتړلې چاړه یې ختیره کړه پر سې باندې ټینګ وتړلو او د اسماعیل علیه السلام مخ مبارک لاندې ځمکې طرف ته راوستو او په دغه دوران کې ابراهیم علیه السلام مبارک چاړه راخ کا دی په نازک حلق د اسماعیل علیه السلام باندې عالمونه هریان دي د اسمان فرشتې هریان دي مخلوق هریان دی الها عجیبه غوندې امتحان دی راوستو په ابراهیم او اسماعیل باندې او دا یو امتحان خو نه دی څو امتحانونه دي نار نمرود ته دی واچولو خپل وطن او علاقه دی پې پرېښوه مصر کې عجیبه غوندې کار وشو شام له لاړئ او په شام کې بیا تادا مور او بچی په بې آب و گیا دشت او بیابان کې پرېښول عجیبه غوندې امتحانونه دی راوستلي دي عالمونه حیران دي د اسمان فرشتې الها مرتبې خو انسان لته ورکې نن عجیبه غوندې امتحان دی چې یو پیغمبر راپورته کېږي بل پیغمبر حلالوي او د تا په حکم باندې چاړه راکاږي بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر دی الله په حکم باندې حلاله روانه دو پلار خپل زوی حلالوي نبی حلالوي او داسې بچی چې ډېر په تکلیفو او په خواستو باندې الله ورکړی دی نو دی الله حکم دی چاړه غوڅول نه کې اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام چاړه راواخیسته اے چړې ته ولې غوڅول نه کې تا خو کار دا دی چې ته غوڅول وکړې چاړه ورته یې ابراهیم علیه السلام ته چې کله ورته نمرود وغورځولې د اور کار خو دا دی چې هغه سوځولو کې ته ولې ونسوې ابراهیم علیه السلام ورته چې اور ته الله ویلي چې خبردار چې ابراهیم علیه السلام ونسېږي چې ابراهیم علیه السلام اور ته الله یو پیر ویلي چې ونسېږي او ما ته الله اویا واري ویلي دي چې اسماعیل علیه السلام حلق ګوره غوڅ نه کړي سبحان الله
زه څنګه هغه وکړم. الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. خلیل راته وایي چې حلاله وکړه، جلیل راته وایي چې خبردار نه به کوي. بیا د جلیل حکم ډیر مهم دی ځکه چې هغه رب العالمین دی، خالق کائنات دی. آن تر دغه پورې چې هریان دی چاړه راکاږي یار د الله په حکم کې تاخیر ونشي حلاله نه کی. چاړه یو غرزاله او یو تیګه په ولګېده. مفسرین یې چې هغه تیګه چاړه دومره تیره وه چې هغه تیګه په ولګېده، تیګه یې ماته کړه. خو اسماعیل علیه السلام نه حلالې. الله تبارک وتعالی حکم وکړو جبرائیل لاړ شه او په جنت کې هغه ګډ چې هغه د ډیر وخت نه هلته سریږي او خوراک کوي، هغه ګډ راواخله او زر تر زر لاندې په رفتار سره او په تیزۍ سره ابراهیم علیه السلام ته ورسوه. اسماعیل چې در نه حلال نشي هغه لرې کا او ګډ ورته په هغې باندې واچوه، هغه ځای باندې. جبرائیل ګډ راواغستو، نارې وایي په فضا کې. ابراهیم علیه السلام چې الله اکبر الله اکبر. جبرائیل اسمان کې ناره وویله چې لا اله الا الله والله اکبر. اسماعیل علیه السلام لاندې حلالې ته پروت دی چې الله اکبر ولله الحمد. دا کلمات الله ته دومره خوښ شول چې دا به د غټ اختر نه یوه ورځ مخکې د سهار مانځه نه تر د غټ اختر د تقریبا د څلورمې ورځې مازدیګره پورې دا به ته وایې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا به وایې خامخا، دا واجب دی ویلې. درنه قضا شول قضایي به یې راوړې وایې به خامخا. په دغې طریقه باندې ابراهیم علیه السلام مبارک دا نو جبرائیل علیه السلام اسماعیل علیه السلام لرې کړو او دا ګډې ورته واچولو او بسم الله الله اکبر. حلاله وشوه ابراهیم علیه السلام زړه ته هغه میلاو شو چې د الله پاک هغه حکم کې کمی رانغی. چې سترګې کولاو کړې وې کتل ګډ پروت دی. هو حلاله څنګه ونه شوه؟ ما بچي ما ته خو د بچي دی حلالې نه ویل شوي. چې وې کتل اسماعیل علیه السلام په خوله باندې خندا ده او سیټ ته ولیاړ دی. او بیا دغه څاروی دا څاروی چې دی دا بیا مته چې لیوانو او مارغانو دغه وخوړل او دوی لاړل او په ښې طریقې سره الله تعالی په دغه امتحان کې دوی کامیاب کړل. او الله ورته اعلان وفرمایلو ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. आवाज یې وکړو ابراهیم علیه السلام ته تا خو خوب رښتیا کړو او موږ هم دا رنګه بدله ورکوو نیکانو ته. ان هذا لهو البلاء المبین. دا خو یو ښکارا امتحان دی. وفدیناه بذبح عظیم. او مونږه فدیه ورکړه د دغه اسماعیل علیه السلام په یو لویه حلاله باندې. وترکنا علیه فی الاخرین. الله فرمایي د ابراهیم او اسماعیل علیهما السلام ذکرم پرستو خلکو کې ښکلی ذکر